له لښکرګاه ښار څخه شپږ کیلومتره لیرې دلته د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې هم د سولې غوښتنې غږ پورته کیږي. دا وړه خیمه د یو لوی هدف په موخه یعنې د جګړو پای ته رسول او د سولې د ټینګښت لپاره درول سوې ده. جالبه دا ده چې په دې ولسوالۍ یعنې ګرشک کې د وسلو طالبانو فعالیتونه هم ډېر دي، خو بیا هم د دې ولسوالۍ اوسېدونکي د سولې غوښتنه کوي. دوی له کندهار ولایت څخه دلته راغلي دي او د هلمندیانو سره یو ځای د سولې غوښتنې غږ پورته کوي. د سولې دپاره په ټول افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د دغو ځوانانو سره چې هغه بېپرې دي، زه د دوی سره ځم، خلکو ته زارۍ کوم. هغه که حکومت دی که د حکومت مخالفه ډله ده چې په دې وطن کې جنګ جوړوي، زه هغو ته زارۍ کوم چې د خدای په لحاظ باندې 40 کاله موږ ګوره تباه سولو، 40 کاله ګوره موږ دې برباد سولو. دلته له ګرشک ولسوالۍ سره د نږدې ولسوالیو څخه هم خلک راغلي او سوله غواړي. د لیرې پرتو سیمو خلک، سپین ږیري، قومي مشران، حتی ځینې علما هم راغلي دي او داسې لا هم دا ځینې علماو راته ویلي دي چې موږ د سر په قربانۍ هم دغه سولې ته اماده یو او سوله غواړو. احمد ولی د ګرشک ولسوالۍ د جګړې په ډګر کې د یوې لاسي ګاډۍ په وسیله د خپل 7 نفري کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. دی د اعتراض کوونکو له دغه حرکت څخه ملاتړ کوي. دا خیمې او دغه وطنوال چې معنا پورته سي د دې مسلمانانو پر ګټه ده، د دې هېواد په ګټه دی. څوک په ایران کې دربدره پراته دي، څوک په پاکستان کې دربدره پراته دي. خوش شدیم، بسیار زیاد از حرکات که شنیدیم و خبر شدیم و میبینیم مردم چون مردم عام هستند، ملکی هستند، ملکی ها کوشش کنه حتما یک نتیجه مثبت میده. تمه ده چې د سولې غوښتنې د خیمې لړۍ به د هلمند نورو ولسوالیو ته هم وغځول سي، خو آیا یو ورځ به د دوی د سولې غوښتنې دغه غږ واورېدل سي؟ قدرمنو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې بیا هم لنډه دمه لرو.